علیه وسلم یو روایت کې راځي سعد بن عباده راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته د الله پیغمبره زما مور وفات شوې ده او د هغې نه صدقه کول غواړم حکم یې څنګه دی د الله پیغمبر ته بالکل صدقه ته وکړه جایز دی د الله پیغمبر وایي کومه صدقه ډېره بهترینه په ټولو صدقاتو کې نبی صلی الله علیه وسلم ته سقي الماء خلکو ته اوبه ورکول کویان جوړول خلکو ته دغه شاته اوبو سهولتونه ورکول د الله پیغمبر بل روایت کې وایي چې یو قوم کې داسې یو سړی و چې هغې سپي ته اوبه ورکړې الله تعالی دغه عمل قبول کړو الله تعالی ته ټوله معافي وکړه الله تعالی جنت ته بوتو صحابه کرامو ته پوښتنه کړې الله پیغمبره زموږ دپاره په حیواناتو باندې رحم په حیواناتو ته اوبه ورکول هغې ته خوراک ورکول په دې کې اجر شته دی نبي صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې ان لنا فی کل کبد رطبة اجر یا مؤمنانو مسلمانانو زموږ دپاره په هر یو ژوندي حیوان کې زموږ دپاره اجر شته دی زموږ دپاره بدله شته دی دغه شان ته هغې باندې موږ رحم کوو هغې ته اوبه ورکوو د هغې خیال ساتو زموږ دپاره بالکل ثواب شته دی الله تعالی موږ تاسو زیات راکوي دا چې الحمدلله زموږ او ستاسو لپاره په جدري کیمپ کې پنځم چټه کې یو جامع جومات تر څنګ عیدګاه ده او د عیدګاه خواته دغه شان ته د اوبو ډېر زیات مشکل دی خلکو ته موږ په خپله پوهېږو چې دغه شان ته په دې کویا کې 8 موټرې پرتې دي او شپه ورځ دغه شان ته په دې کویا باندې د ماشومانو دغه شان ته د خلکو ډېر زیات هجوم چې کورونو ته اوبه وړي الحمدلله دې خلکو ته الله تعالی یو سهولت راوړو چې هغه د کوی جوړول دي زموږ یو ورور دغه شان ته حاجي عمر چې هغه بلجیم کې اوسېږي او هغې د خوا نه دا کوی چې درې کیمپ ته راوړلی او موږ باندې اعتماد وکړو او موږ په قوم باندې اعتماد وکړو قوم زموږ ډېر ښایسته هرکلی وکړو هغه ورونه چې په دې کوی کې دغه شان ته هغه مدد یې کړی دی حاجي عمر بالکل موږ ته بالکل او 50 یورو حاجي عمر دا د خپل د جیب د طرف نه راکړو ځکه چې دا ورته ما ویل 500 یورو دا کم دي نو هغې 50 یورو د خپل جیب نه راکړه تقریبا دې باندې انشاءالله څه کم 2 لکه روپۍ جوړېږي او په دې باندې ښایسته کوی جوړېږي دا موږ د دې قوم سره دغه شان ته موږ د قوم ته وړاندیز وکړو چې موږ کویا جوړو د قوم د ډېره زیاته مننه مولوي صاحب احسان الله چې دې جومات امام دی د هغې نه ورسره چې څومره مشران دي زمونږ د زړه له کومې هرکلی وکړو ډېر زیات قدردانۍ وکړو او هغه ورونه چې په دې پروسه کې په دې کویا په جوړولو کې منډې تړلې والې دي مشورې ورکړي دي خصوصا حاجي عمر چې هغې دغه شان ته هغې ډېر زیات منډه تړله واله ده او په موږ باندې دا پیرزونه وکړه قوم د هغې قدردانه او ته موږ ویو چې دغه شان ته په آینده کې زموږ د دې غریب قوم خیال وساتئ هم په تعلیمي لحاظ سره هم په اقتصادي لحاظ سره هم دغه شان د اوبو ورکولو په سهولتونو کې نو انشاءالله موږ ستاسو هر یو د روپۍ ورځ په قیامت باندې انشاءالله ذمهوار یو موږ تاسو ته پوره حساب د هغې درکوو نو د قوم په نمایندګۍ باندې مانی صاحب مصطفی به یو څو خبرې وکړي چې دا څومره دغه شان ته احساسات لري او د دې کوی په خوشحالۍ باندې دغه شان څومره خوشحاله شوي دي الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ما ديروا محترموا عزتمندوا ملګرو مشرانو ورونو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زه د دې د چکرې د کیمپ د خپلواړې د جنګلګي د نمائندګي د ولس په نمائندګي د مسجد په نمائندګي باندې ستاسو د ټولو ملګرو ډېر زیات مننه کوم خدای تاسو له اجر عظیم درکړي کوم ورونو چې په دې زموږ د کوی په ویستلو کې سهم او برخه اخیستې ده او دا زموږ مشکلې مخې ته نیولې ده یقینا خبرداره چې د الله په وړاندې ډېر زیات او قدر او ارزښت لري او زموږ ټول ولس په دې باندې راضي دی کله چې موږ د دې هغه نه خبر شو چې زموږ د دې جومات تر څنګ یو کوی د ویستلو پروګرام دی د ملګرو په هلو ځلو او کوششونو باندې راغلی دی الله شاهد دی چې ټول وروڼه ټول مزګزاران د مسجد ټول اوسېدونکي ډېر زیات خوشحاله شو او د زړه نه د دې ملګرو دا کوم چې دلته کې موږ سره په دې کیمپ کې اوسېږي د دې ډېر ته مننه وکړه همدارنګه کوم ورونو چې دا کوی منظور کړی دی د اوبو لپاره او هغې ته موږ په پوره ډاډ او اطمینان ورکړو چې انشاءالله د ستاسو د اصول او قاعدې مطابق به انشاءالله دا کوی به استعمالیږي او موږ تاسو سره په دې کار کې مزید نور همکار یو الله رب العالمین تاسو د دې کار لپاره د مزید کار لپاره اجر عظیم غواړو الله خوشحاله وو سامان ټول دغه شان ته ښایسته کړي الله تعالی ټول نیک عملونه موږ تاسو نه قبول منظور کړي خصوصا چې دا د خیر کار یو چا کړی څومره ځوانانو مشرانو او په دې کې کوم ملګرو منډې تللې وه الله تعالی دا قبول منظور کړي الله تعالی د حوض کوثر اوبه دوی ته نصیب کړي د آخرت سخت سفر د الله تعالی دوی ته آسان کړي رب العالمین د جنت هر قسم خواړه دوی ته نصیب کړي الله تعالی د خپل رحمتونو کې داخل کړي مزید توفیق د الله تعالی موږ تاسو ته ښایسته اعمال وراکړي رب العالمین د هر قسم شرونو موږ تاسو وساتي دنیا او د آخرت د مصیبتونو الله تعالی موږ تاسو وساتي د غرونو چې په دې کې موږ سره مالک کومک کړی رب العالمین د هغوی په مالونو په عمرونو په بچو کې خیر او برکت واچوي الله تعالی د همیشه هغوی د خیر چینې وګرځوي رب العالمین د هغې ته معافي وکړي وصلی الله علی نبینا محمد